اختر د ټولو مبارک شه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وي نه. ته د اختر په سهار راشه، ته د اختر په سهار راشه، زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. اختر دا تا سره ښاییږي، اختر دا تا سره ښاییږي چې لاس او پښې دې بې حنا اور لګوي نه. اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه میوکۍ شته نه د غاړې امیلونه. سلامونه او درناوی، د لوی نیکمرغه اختر مو مبارک شه. تمه ده چې دغه اختر موږ ته د مینې، امن او خوشحالۍ زیری ولري. سلامونه دوستانو، وختم په خیر. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکاله. د لوی اختر مبارکي درته د زړه له تله ډیره ډیره وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ په هیواد کې د خوښۍ او خوشحالۍ او د سولې اختر سي. ستاسو ټولو عبادتونه، لمونځونه او قربانۍ دې د الله په دربار کې قبولې او منظورې سي. هرمونۍ سي چې موږ سره په خپرونه کې زموږ ډیر محترم او درانه همکاران هم دي. دوی ټولو ته لومړی ښه راغلاست وایم. اختر مو د ټولو ډېر زیات مبارک شه. دوی ډېره مننه کوم. دوی هغه کسان دي چې تاسو یې غږونه او فعالیتونه لیدلي دي، خو څېرو سره یې ناشنا یې. نن به د دوی ټولو څېرې له خیره سره وګورئ. د چا مو په راډیو کې او د چا په ټلویزیون کې غږونه اورېدلي دي خامخا، خو دا چې چېرې څوک دي څنګه دي دا به نن په دې خپرونه کې خامخا تاسو وګورئ. ډیره مننه، ستا د اختر مبارک شي. ډیره مننه کوم، ستا د یم دوست صاحب ډیر مبارک وي. خوشحاله اوسې وتک. دلته موږ سره د دې هېواد پیاوړي هنرمندان دي، دوی د کلاسیکي موسیقۍ سره ټپې وایي، له دې به هم خوند واخلئ. زه زموږ یو همکار دی، ما ټپې ښایي خبره وکړه. زموږ یو همکار دی دلته ناست دی، توفیق سحاق نومیږي. دی چې مجرد و، اوس خو یې واده کړی، چې مجرد و نو ده به یوه ټپه ډېره ویله که نه. هغه به یې وي چې اختر د هغه چا اختر وي چې میټیان یې لاس کې څنګه دی چې میټیان په لاس د خواښې کور ته ځي. نو ټپې رښتیا هم ډېرې خوږې ټپې ډېرې زیاتې خوږې دي او زموږ په فرهنګ او کلچر کې د پښتنو بیا ځانګړی ځای لري. همداسې په مختلفو خوښیو کې زموږ او ستاسې بخصوص بیا مېرمنې ډېرې زیاته دې خبرې ته، دې مسلې ته پاملرنه کوي او ډېرې زیاتې یادوي. دلته موږ سره په خپرونه کې ډېرو بخښه دوست صاحب القان او نجونې سته دي، دوی به په خپل وار سره ټپې وایي، یو بل ته به په ټپو سره ځواب ورکوي. دا چې څنګه ټپې به وایي، یو څوک به یې پیل کوي، دا به دوست درته وایي. ډېره مننه. رښتیا هم لکه څنګه چې هوتک یادونه وکړه، پښتو ادبیات یوه غني زیرمه د پښتو ټپو لري چې دا پیرزوینه یوازې په پښتو ادبیاتو شوي او په بله ژبه کې دا شی نشته. په دې ټپو کې د مینې، همداراز د صداقت، د سپېڅلتیا، د ناز او د محرومیت انځورونه شته وګوري چې دا ډېر خواږه دي. نو ټپه به زه شروع کړم. اولنۍ ټپه تا ته به ډالۍ چې اول مې فکر درته نه و، اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه. وایي سترګې دې وې وتلې نه وې، سترګې دې وې وتلې نه وې، ستاسو مالت کې لویېدم نه دې لیدم. ډېر ډېر ښکلی. مسکین یاره څنګه وه؟ ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ټپو ته ورشو، زه غواړم چې خپلو ټولو هېوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ووایم. تمه ده چې ښه بنډار ولرو. تاسې ته مبارک دی، ځکه بل څوک نشته چې مبارکي درکړي. بالکل ستاسو د دوی ټوله دې مبارکي کوم کسان چې دلته مسکین یار ډېر تشریفاتي غږېږي، خو ډېر ښه سړی دی. زموږ پرزنټر دی د پروګرامونو او د دې تر څنګ پروډیوسر یې کله کله او ښه شاعر هم دی. خو مخکې چې ټپه ترې واورو، زه حمیدار راسره ناسته ده، دی د دې سره په پښتو پروګرامونو کې همکار وي. نو نظرت یې اخلم چې دا څنګه سړی دی. دوست سلام به شما، سلام به دوستا و همکارایی که در برنامه هستند و سلام به تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان. عید سعید قربان به همگی ما مبارک باشه. انشالله که به برکت عید در کشور ما آرامی و آسایش بیاید.
خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم و با بیننده های عزیز هستم و در مورد مسکینیار گفتین باید بگویم امرای مسکینیار من از وقتی که در تلویزیون ملی آمدم اولین پارتنر ما بود در برنامه ها دیگه. بسیار یک همکار خوب است، مهربان است، بسیار یک پارتنر خوب است. در تمام برنامه که ما همراهش بودیم. تشکر بسیار. مسکینیار ته نو ګورئ دوستانو سبا چې کله دفتر ته بیا راځي یا بله ورځ وروسته د اختر نه نو بیا وګورئ چې څه لونګۍ په سر یې راځي نو له غرور نه بیا ځمکې ته نه ګوري اسمان ته ټپه دې اورو مسکین یاره. ډېره زیاته مننه ستاسې حسن نظر دی کور مو بس ودان تشریفات مه کوه. نو سمه ده. زه ټپه وایم چې زما دې څه وکړه چې لاړې زما دې څه وکړه چې لاړې ځان دې په خپله بې دیدنه کړ میله. دغه ته وایي ټپه. اوس نجونو سره ځواب شته د یاسمین؟ څوک شته دی ځواب ول ورکوي؟ نسته یاسمین جانه شته داسې ځواب یې ورکړي؟ یاسمین شته ښه. سلامونه. نو زه غواړم چې مسکینیار ته د اختر دې مبارک شه. ستاسو مهرباني. مننه. زما سلامونه مو منئ تاسو او د ناستو پیغلو او ځوانانو اختر مو مبارک شه. زه غواړم چې مسکینیار صاحب ته د هغه ټپه په خوستۍ لهجه ځواب ورکړم چې وایي چې د مجبورۍ مې دې تشا کړه د مجبورۍ مې دې تشا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کفیره یم. ډېر ښه ډېر ښه. څه ځواب یې ورکړو؟ اصلا د خوستۍ لهجه زما ډېره خوښه ده، ډېره مې خوښېږي. او هغه کې یو سروکی دی چې ته به خیسته کله راځي او په انتظار ولاړه یم سرې مې منګولې دي. ته به خیسته کله راځي ته به خیسته کله راځي په خیس ونځل. نو موږ سره نور ملګري هم شته، همکاران هم شته دی. اوس به راته څوک ټپه وایي؟ اوس به راته خدیجه جانه ټپه وایي، بیا چې به ورته ځواب څوک ورکوي هغه بیا تاسو او دا زموږ ډېره ښه همکاره ده او د دې تر څنګ چې دی زموږ د ځینو خپرونو پرزنټري هم کوي د ادبي خپرونو او دې تر څنګ پروډیوسر هم ده، دې تر څنګ اداري کارونه هم کوي. نو ماشاءالله تا نو سراسر له کمالونو ډکه ده خدیجه. مهرباني ټولې همداسې دي. سلام به شما، سلام به تمام بیننده های عزیز و عید همگیتان مبارک باشه و تشکر از اینکه خودت تعریف کردی. یک تپه میگم به شما، امید دارم که خوب بتونم تلفظ کنم به دلیل از اینکه زبان مادری است. بازم دوست داشتم زبان پشتو را ببینم دیگه کی جوابش میده. سوک د جانان پسر پاچاشی، سوک د جانان پسر پاچاشی، سوک د جانان دلاسه تیته سترګې واه څوک د جانان څونه حقیقت یې پکې ویلی ده په خدای بالکل. څوک شته تاسو دوست صاحب یو خبره غواړم زه وکړم مخکې له دې چې بل ملګری ټپه ووایي هغه دا دی چې پښتو یوازې ټپه یوازې او یوازې په پښتو ژبه کې شته، دغه فولکلور یوازې د پښتو ژبې برخه ده. مګر تاسې باور وکړئ چې هر درې ژبې وایي هغوی تلفظ کوي چې هغه خوند یې دوه برابره کیږي. د معشوقې مثال د پیر وي، د معشوقې مثال د پیر وي، پیر چې کامل وي سړی نه بدرنګوي. واه 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 چکچاک یې ورته وکړئ نو داسې په نه کوي. وبخئ هوتک موږ دلته ما مخکې یادونه وکړه چې سندرغاړي لرو، ځوان سندرغاړي را سره ناست دي. یو زاخیل صاحب صفي زاخیل به هم تاسې اورېدلی، ډېر ښه غزل هم وایي او د کلاسیکي موسیقۍ هم ډېر لاروی دی او داسې دوی د کورنۍ دې برخې ته ډېر کار کړی چې زه ته یې مننه کوم. دا راز زه ورته ماما وایم، زموږ ټولو ماما. اصل کې مقصد ماما د ما ماما ده. غواړم یو خبره کوم چې موږ سره د موسیقۍ برخې همکاران هم شته دي چې دوی به له خیره سره موږ ته موسیقي غږوي، همداسې سندرې به یې ټپې به یې چې راته به یې وایي. خو دا چې څوک دي د کوم یوې نوم څه ده او کومه آله غږوي دا بیا دوست درته وایي. بالکل. د دې تر څنګ یو بل ما مخکې یادونه وکړه ګوهر حمزه دی را سره، د زموږ ځوان سندرغاړی دی، شوق کوي خو کله کله موږ ورته تکلیف ورکوو. راځي ډېره مننه کور ودان. ګلجان صادق دی را سره، استاد دی د موسیقۍ او دی غزل هم ډېر ښه وایي او ټپه هم ډېره ښه وایي. را سره به ابراهیم استاد را سره دی د تبلو پاچا. خدای مو راوله دا تبلې ته خو یو ټنګ ورکړه استاده خیر ده. ډېر ښه ډېر ښه. همدا راز فیض جان را سره دی، ډېره زیاته مننه هرکلی درته وایو. او نبی را سره دی چې دوتار به غږوي، ډېره زیاته مننه. میرمن صمدي هم را سره شته دی، وروسته به راځي بیا به تاسې وګورئ. ښه دا د ټپو سلسله چې ده دا به نه غورځو. اوس بیا د چا وار د ټپه وایي پنچونو کې که پالکانو کې؟ زه به چا ته وار ورکړم ته ودرېږه، سهاک ته به وایم چې ټپه ووایي. اختر دې مبارک شه. ډېره مننه دوست صاحب. زه هم په خپل وار سلامونه، مینه
او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي تاسو ټولو قدرمنو همکارانو او د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ته وایم چې دمګړی موږ د ملي له څپو څخه ګوري. دوست صاحب زه به ټپه ووایم چې وایي راځه چې دواړه سره لاړ شو، راځه چې دواړه سره لاړ شو، وروستۍ خبرې به سپین ږیري خلاصوینه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دی. اصلا وبخئ سهاک زموږ د راډیو د برخې همکار دی، ډېر په ټلویزیون کې نه راځي، پروډیوسر دی د ځینو ادبي پروګرامونو. بالکل ما ځکه وخت یادونه کړم، غږونه به خلکو اورېدلي چیرې تاسو د مبارکې چیرې اوس وګورئ. تاسو کې څوک شته چې چې ځواب ورکړي ورته؟ ولې نه شاتیا جانه زه خپله یم که نه. ستړی مشي اختر دې مبارک شي. مخکې د هر څه نه اختر مبارکي تاسو ټولو ته او قدرمن لیدونکو ته وړاندې کوم او د دې ټپۍ په جواب کې به ووایم لاس په قسم را سره کېږده، لاس په قسم را سره کېږده که نازولې مې ساتې در سره ځمه. ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه. زه یو خواهش د رباب نه کومه چې نری نری وغږوي. والله رباب خو ډېر څه خوند کوي. ښه ګڼه ټپو سره ښه نو دغه رباب د یاد که دا د زموږ د یو همکار د یاد په خیر اتل هغه مې چې دا رباب کله مونږ راغواړو دا د موسیقي ټیم بیا یو ټپه یې زده کړې رباب زما په غېږ کې راکړه زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کوم. اوس به دا یم د خپلې ځوانۍ ویر پکې کوي خامخ. رباب هغه د ادم خان او درخانۍ د کیسې او دغه دی او تا نو د ادم خان او درخانۍ وخته بیا بیا ډېر ښه ډېر 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 ډېره مننه. ریحانه ټپه درنه اورو. ډېره زیاته مننه دوست صاحب، اول ټولو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر ټول هیوادوال په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړي. مننه دوست صاحب چې موږ ته د وخت راکړ او په داسې یو ښایسته بنډار کې ناست یو سره خوشحاله یم ډېر زیات. زه به یو ټپه ووایم دا چې هر چاته ډالۍ نو زه هم نور نه پوهېږم. وایي که نصیبونه کنډولي وایي، که نصیبونه کنډولي وایي ما به دا خپل په دیواله ویشتلی وای. ډېر ښه ډېر ښه. ځکه چې ریحان هم زموږ د راډیو د برخې همکار دی که نه؟ څه ګیلمن دی؟ او ډېر ګیلمن دی له خپل نصیب دا ولې ځکه چې ژوند همدغسې شوی ده او خدای دې وکړي چې دا د ټولو ګیلې ختمې شي او زموږ دغه مجرد یاران چې دي دا له دغه چوکۍ نه نور لري. تاسې کې څوک شته دی چې ځواب ورته ورکړي؟ بله فاطمه جان ولې نه زه به حتما جواب ورکوم د دوی. نو زه په خپل وار سره ټولو هیوادوالو او تاسو ته د غټ اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په ټولو افغانانو پسې د خیر او خوشحالۍ اختر وي. نو زه به خپل دا ښایسته ټپه تاسو ته ووایم. وایي ځمکې ته ټیټ څه خاور ښکل کړه لایق مې نه یې پاک الله درکړی. زه هوتک ته نه نو د دومره لوی احسان خو د حق نه دی نو ولې موږ په دا باندې نه ارزو. یوه ټپه ده چې دا ډېره جالبه ده ټول یې واورئ چې مړ ریحانه موږ دې پې خراب کړو. دوه درې پیغلې میینې څنګه دوست صاحب؟ په ما دوه درې پیغلې میینې په ما دوه درې پیغلې میینې که شولې بنې کور به شنه لوخړه زه ته خو یې دا یوه حاضره کړه چې دا یوه عادت درته په تا میینه ده. ډېره زبردسته وایي زما د بنو جنګ خوښېږي ستا د قسم وي یاره دوه وکړو. ډېره زبردست ده. داسې به وکړو چې نور ټپې به د موسیقۍ کې واورو. والا دا به ستا خوند وکړي ځوانده موسیقي او بیا په هغه کې ټپې او د سندرغاړو غږونه چې دوی خو بیا ځان ته انداز لري دا بیا ډېر زیات خوند لري. اوس استاد موږ سره په خپرونه کې د لیدونکو نه د دوی په غږ باندې تاسو واورئ چې ټپې څنګه یې سندرغاړي به زه روغواړم ستا خوښه ده؟ مهرباني وکړه. دا دوه ځوانان دلته موږ سره ناست دي صفي الله زاخیل او ګوهر دوی به راجیګ شي او موږ ته به ټپې ووایي په کلاسیکه موسیقۍ. نیکمرغه لوی اختر مبارکي زه خپل طرف او خپل د ملګرو طرفه تاسو ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې دا زموږ د فن مظاهره ستاسو د خوښۍ وړ وګرځېږي او د لیدونکو له تاسو نه یو جهان مننه. کور مو ودان.
خلق د پیر لمن نسی ما د وړوکي جانان خپې نیولې دینه سترګې راواړوه خمارې بېګا مې ستا په غم کې ډېر ژړلې دینه له وینو ډکه خوله یې راوړه لیلا په یار پسې بنګړې خوړلې دینه د مرګي نوم هسې بدنام دی زه د جانان سترګو په خوا وژلی یما ما ویل چې زه به ورته جاړم جانان له کوره سترګې سرې راوړې دینه مرض مې ګران علاج آسان دی په تشدیدن د یار رغېږم نه راځي نه د جنې څانګې وانګې ونه خدایه زمونږ په کورې راولې خاښونه یار په یارې کې بې وفا شو له ما جدا شو یک تنها ولاړه یما و خالي مې د اشنا د ناستې ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری خالي مې د اشنا د ناستې ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری و جړا ځکه راځي زړه مې نری علم یو تر بل زاریږي دنیا د غم تالې وخي ورانه بشینه دیدن د سر په بدله دی چې سر ساتې خاورې به وکې دیدنونه په ما به تور لحد ګلزار کې وقت زما په وینو وخل خالونه دیدن د بادو پیمانه ده نه به مړه شم نه به وتړم پنډونه چې د نصیب خبره راشي زه د هغه محفل نه لاره بدلومه ستا د وصال باران دې وشي چې پرې تازه شي د هجران سوي باغونه باد چې سندرې مې خوښېږي زه سندرغاړې ښاپېرې ښکل کړی یمه زما لالیا لیونیا ته لیونی وې زه دې هم لیونی کړمه و خالي مې د اشنا د ناستې ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری خالي مې د اشنا د ناستې ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری و جړا ځکه راځي زړه مې نری جانا لمړ در پسې نشم خپلې ځوانۍ نه مې ګیله وشوه مینه زما د یار هسې خندا ده د سلو کالو ماره ور پخلا کوي نه و د سترګو جنګ را سره وکړه وکه جنگ میں بایلو اشنائی بدے کوما
پسرو شونډو مزکا سه مزکا چې د زړه غمونه وینا زما ارمان وتلی نه دی لاسونه جکه غاړه بیا راکمینا غم رازه په مان بار شات د یار غمې دا ستا ډېر قدر کومه زما په خپله زړه نری دی وستا غري ونیولې غږ مې زړه سوری کوینه چې مې لیدلی جانانه ستا پسې ورک مې دي د شپې ورځې خوبونه و خالي مې د اشنا د ناست ځای دی زړه ځکه راځي زړه مې لري خالي مې د اشنا د ناست ځای دی زړه ځکه راځي زړه مې لري و زړه ځکه راځي زړه مې لري و زړه ځکه راځي زړه مې لري و زړه ځکه راځي زړه مې لري ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زیات خوند یې وکړ ډېر ښکلی زما خو همیش خوښېږي ژوندۍ موسیقي او بیا افغاني موسیقي خو بیا بیخي کلاسیکه ډېر خوند موسیقي بیا کلاسیکه موسیقي او بیا ټپې ورسره شي دا کلاسیکه موسیقي زه غواړم هېوادوالو تاسو ته یو خبر وکړم چې کلاسیکه موسیقي زموږ د ژوند د رنګونو د زړونو د دردونو او زموږ د خلکو د احساساتو بیانونکی غږ ده په دې کې هر حال دا چې هر یوه یې ډېره لنډه ده خو که معنا ته وګورو دوست ته بیا ډېرې پراخې معناګانې پکې موجود دي موږ هم مجلس ډېر نه اوږدوو نور خبرې دا زموږ همکارانو سره ټپې ډېرې زیاتې دي دوی به خپلې ټپې وایي دا چې څوک یې وایي دا بس ریحان مهرباني وبخئ ریحان ته وخت نه ورکوم مسکین یار راته ټپه وایي مهرباني ډېره مننه دا ځل بله خبرو تیر شو که نه د موسیقۍ باندې خبرې په هره برخه کېږي زما سودا پسې پیدا شوه زما سودا پسې پیدا شوه جانان زړې لارې پرېږدي په نوو زینه نور واخ هم څوک په زړو لارو نه خو بیا هم یوه ټپه ده چې وایي که زوړ اشنا مخې له راغی که زوړ اشنا مخې له راغی په نوي یار به ورته لار جارو کومه واه واه ډېر ښه ډېر ښه نجیب جان چې د دیدن نصیب یې نه وي چې د دیدن نصیب یې نه وي په یوه کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه پس ما جواب ته برات میگم دیدن د خوار پتی غله ده دیدن د خوار پتی غله ده نه به پرې مور شي نه به وترې پندونه دیدن د خوار پټي غله ده نه به پرې مور شي نه به وتړې پندونه ډېر ښه ډېر خوند یې وکړه اوس به څوک ټپه وایي زما په حق کافره یاره زما په حق کافره یاره د بزرګۍ کیسې دې اورم وخاندم د دې به جواب زه ورکوم مهرباني مخامخ هم درته ناز که دیدن کړې تلوار راوکړه که دیدن کړې تلوار راوکړه بیړۍ ډوبېږي په تختو ولاړه یم ډېر ښکلی ډېر ښکلی مهرباني ریحانه مننه دوست صاحب زه هم دوه ټپې وایم دا ځل او یو غوښتنه هم لرم که کوم همکار دا ټپې ترنم کې وکړي دا به ته وکړې اور چې بلیږي اخر مړ شي اور چې بلیږي اخر مړ شي د مینې اور سړی تر عمره سوځوي نه او پاس په ګودر نری باران دی د مستو پیغلو یې لامده کړل ډېر ښکلی ډېر ښایسته د جلاله ګودر وران شي ګودر ته تللی ولې نه تللې ګودر ته ما له ګودر نه ډېرې اوبه راوړي دي د جلاله ګودر وران شي په جنکو د سالنډۍ ولګونه اور چې بلیږي لوګۍ خیږي دا بې لوګۍ لمبې زما د خولګۍ ځینه بلې دا وایي څنګه لمده ګودر نه راغلې څنګه لمده ګودر نه راغلې لکه بلبله چې باران واه ډېر ښه مسکین یاره ټپه وایه خاص ما نوبت شو ما نه کاغذ د واده نوبت خو نه کېږي د ټپو نوبت دی راغی زه وایم په ګودر جنګ د جنکو دی شور د بنګړو دی په منګو ویشتل کوي نه ګودر ته دواړه خویندې لاړې
مشره ویشتل کړي کشره غشي ورکوینه ګودر ته څم ورپسې روشه ګودر ته څم ورپسې روشه منګي مې دوه دي نری ملا مې متوي بله ډېره ښه ده یوه بله دو چې چې ګودر ته دوړه خیاندي لوړې ګودر ته دوړه خیاندي لوړې لکه جوړک او تر سایل ته وتي ډېر ښایسته ډېر ښکلی اوس به شازیه ټپه وایي که سهاک یې وایي شازیې ته به ووایي ټپه ووایي بالکل هیڅ مشکل مهرباني مقصد یې وایي سهاک به وایي مهرباني چون خبره په منګي ګودر ته زبم د منګي مهرباني منګي ټول پډن غپک منګي ټول پډن غپک د شیطانې منګي په لپډه کوینه بله مو وایا کنه بله به مو ګودر د پیغلو جماعت ده ګودر د پیغلو جماعت ده امام نشته مخ په لمر ولاړې دي تاسو ته ټپه ویلي ګودر د پیغلو جماعت ده تر یوه حده رښتیا هم د ځکه نجونې ډېرې چې کله ځي هلته ناسته پاسته کوي هغه ګودر ده او هلته بیا نو دوی خپل ټول هغه کومې نجونې چې دوی ورپسې خفه کېږي او ضرور ده چې باید ویګوري د دوی د دیدن ځای نو بیا هماغه ګودر البته په کلو او بانډو کې لنډې بازار یې په ګودر ولګونه مهرباني زه به یو دوه ټپې به وایي اوبه د بر ګودر خوږې دي اوبه د بر ګودر خوږې دي زه د جانان لپاره کوس ګودر ته ځم یو بل هم مازدیګر به بر ګودر ته راشه مازدیګر بر ګودر ته راشه زه به بنګۍ په لپو رو رو ډکومه ریحان لکه چې ټپه وایي ځان یې جوړ کړه مننه دوست کیسه د ګودر او د مازدیګر ده نو زه وایم چې دوه ټپې به وکړو ارشاد د دوه کوه چې مازدیګر پرې ښه ښکارېږي چې مازدیګر پرې ښه ښکارېږي هغې جنۍ ته مور منګی نه ورکوي او لږ به دې منګی نه وراوخه شو اجازه دی مسکینر صاحب وایي ما ته چې نیغه نیغه کېږي البته مخاطب څوک نشته وایي ما ته چې نیغه نیغه کېږي نیغه دې پلار ته شه چې نه دی راکوي پلار مخکې اوله زه درته یم د پلار مخکې څوک نه نیغېږي دا بې احترامي ده جواب نو زه ورکمه وایي د مازدیګر منګی مات سي د مازدیګر منګی مات سي چې تا راواخلم د هر چا دښمنه سم ډېر ښکلی ډېر ښکلی زما سره وای ایمان دې ښه راته معلوم دی په رواجي بریتو دې مه وهله ایمان دې ښه راته معلوم دی او زه بیا پلار دې وکونه که دا ځواب یې درکړ زه فرشتې ته ټپه وایم ښه ووایه ته دې هم دا دې زړه په ما دې ټول کلی خبر که په ما دې ټول کلی خبر که په تا دې یو دادا خبر دی زړه دې چوینه وایي که دیدن کړې زر زرې وکړه که دیدن کې زر زرې وکړه منګی مې څه ته خوځوې لمده دې کړه ښه مسکین یاره مقصد یو څه چې دا ټپې د حیراني ډېر ښه چل سړي ته زده کړي تاسو ولې فکر وکړئ زه یوه ټپه وایم چې باران د ځمکې آبادي ده باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یمه البته یو ډول ښځینه احساس پکې و مګر ټپه چې دی تر ډېره د ښځینهو تولید دی په کلو بانډو نه سرچینه اخلي مېرمن نو سره به یې نه دغه کوو بیلوو یاسمین ایتوی دیدن باران دی وشي ایتوی دیدن باران دی وشي چې ځمکه خټه شي امسا دیر کومه فرشتې هوتک ته مخکې دې ویل چې موسیقي مې ډېره خوښېږي نو اوس موږ سره یوه مېرمن ده او د میرمن صمدي د دري سندرې ډېرې وایي خو پښتو هم کله کله موږ پرې وایو نو ډېر یې ښې وایي په زور یې پرې وایي که خپله وایي نه خپله یې وایي خوښه یې دی هغې نو راځه هغې نه د استاد ګلجان نه زموږ د موسیقۍ استاد دی مهربانه سړی دی خوږ سړی دی دوی دواړه به غبرګې ټپې راته وکړي ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر ښه خبر دې وکړی او دې دا ښه وکړه چې دا تعادل دې په نظر کې ساتلی د مېرمن هم ستا او که مېرمن بیا مې جنګ درسره کوم څنګه ټول سندرغاړي نارینه صحیح ده بالکل نو ورځو اورئ بالکل د ټول نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې او د اختر مبارکي د ملي ټلویزیون ټولو لیدونکو ته چې مونږ د ملي د څپو د لار نه ګوري وړاندې کومه او دغه ټپې مونږ جوړې کړې دي او ما ابراهیم په استاد په شریکه سره خواریم کړې
او جمیله جان مونږ سره وي خدای وکړي چې د ټولو لیدونکو د خوښې وړ ډیره مننه. اوري ډیره مننه. تشکر استاد گل. ما هم بنابی خود البته به زبان فارسی براتون میگم، به دری میگم عید بنابی خود به تمام دوستا، همکارا، تمام هموطنای عزیز خود تبریک میگم. یک عید خوب و خوش برشان میخوایم. ورکوټه یار مې لویه وه د بل چا شونه اول دې ویل چې رامین شه، اوس راته وایې زړګې صبر که مینه. د سیند ها غاړې ګلابه یا به دې راوړم یا به ډوب درپسې شمه. بس په کمر ولاړه ګله نصیب دې چای اوبه زه درخېژومه. په زړه به غټه تیږه کېږدمه جانانه تا نه به یې رو صبرومه. زری زری زړه به راټول کړم جانانه تا به پکې نه راټولومه. مینه چې ستا را سره نه وي هسې مجنون د ځانه څلاو جوړومه. ټپې په واره را سره وایه ما یې بې واره ټپې خوان نه راکوینه. ډېر جړېدلی یمه ډېر کړېدلی یمه ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی. ډېر ژړېدلی یمه ډېر کړېدلی یمه ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یم. ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یمه. د دریابونو لامبوزانو نصیب مې خوار شو د ویالې اوبه مې وړینه. پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په لامبوزن جانان مې ډېره نازېدمه. نورې خیرې به درته نه کړم په کور دې راشه بې بارانه سیلابونه. نورې خیرې به درته نه کړم په زړه ډېر پاتې شه نیمګړي ارمانونه. د سترګو جنګ را سره وکړه که جنګ مې بایلود غلامي به دې کومه. د سترګو جنګ را سره مه کړه ما په خمارو سترګو ډېر وژړې یمه. د زړه په سر دې راته ایښي دي داغونه یاره لمبې مې خېجي د بدنه. د زړه په سر دې راته ایښي دي داغونه یاره لمبې مې خېجي د بدنه لمبې مې خېجي د بدنه.
مینه دې وکرانه لاړې لکه مرغې چې ځاله جوړ کړي او ترې نزینا مینا کوم منکره نه یم کشین که خال مې د چړو پسو کوزینه د من چل به درته ښایم د صبرېدو چل به له تا نه زده کومه په صبرېدلو چې صبرېږي عالمه دا په دروغجنه مینه وینه په نیمو شپو بیداره اوسه په غوږ به واورې د ویشتلو او فریادونه په نیمه شپو بیداره اوسه په غوږ به واورې د ویشتلو اوازونه ډېر جړېدلی یمه ډېر کړېدلی یمه ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یمه ډېر جړېدلی یمه ډېر کړېدلی یمه ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یم ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یم ستا سترګو خوړلی یمه زه غم رټلی یمه واه واه حدا مو ډېر ښایسته ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات دوسته ډېر زیات ما خوند ترېنه واخیسته یو څه ته چې زما پام و ډېر او تقریبا کوم شپېته سلنه ذهن مې همغې خواته مصروف او دا زموږ طبله چې غږوي دا ورورم دومره په احساساتو کې ورسره راځي سم نیم چوټ مې همغه خواته ډېره مننه راځو به خپلو همکارانو ته ټپه دا چې وایي چې په زړه د غبرګ لوسینه کېږده په زړه د غبرګ لوسینه کېږده زه مې د خپلې کوژدې زیری در کوم زده پرې شي واده پرې مشي واده په ما شي چې مین در باندې یمه مزدیګر لمینځ د کبیل ماشه مزدیګر لمینځ د کبیل ماشه زه د پرېښودم دیدن د پرېښود د ایمان کوې سوالونه مازیګری دی خیرې مه کړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شینه بله ورته وایي وایي بله ټپه او یو کال به نور هم ورته کښېنم یو کال به نور هم درته کښېنم زیارت خو نه یې چې جنډې به دې ساتمه یو کل به صبر ارته وکې یو کل به صبر ارته وکې چې برابره په زونی در سره شم ډېره ښایسته ډېر خوند یې وکړ دغه ته وایي فرشتې ټپې ښه نو دا نوبت بل چاته ورکوو نور دوستان دې خپل سره ټپې ووایي یو ټپه به زه ووایم نو ځواب به بیا ته راکوې نو وایي تورې جامې وکه جانانه تورې جامې وکه جانانه تورې جامې در سره ډېرې خوند کوي ټپه ده مه خوشحالېږه په دواړو سترګو وایي چې ستا فرمایش ما پوره کړ ستا فرمایش ما کله فرمایش ما پوره کړ تورې جامې په اوړي چا اغوستې دي نه مننه نجیب به یو څو ټپې ووایي د خپلې همکارې سره بل به یې همکار وو مهرباني مقصد زه وایم دا ستاسو د دواړو د کاړو رنګ تصادف دی مهرباني نو ته څه وایې زما دته فرمایش دې رښتیا ورکړی میشه هماهنگی کرده باشین ما از کجا خبر نه ستا کالي خو تور دي مقصد همکار ما کم تغییرات خدیجه ستاسو کالي خو تور دي ولی سیاست خوب از همکارم سیاه نیست از همکارت باز کارتش سیاست منتها در یک نقطه ماهنگی دارم نه دیگه تو خوب باشه چادر ما هم رنگ خودت است ما تو خودت رگلست میاد مهربانی ټپه دی اورو مهربانی د نغاره آواز دراغه د نغاره آواز دراغه پزره سوریش یار آواده کړي و دې کړه کوژدنه دو سبزونه باندې دې زواب دی نجیب ورکی
نه دوباره میگم د نغارې اواز دې راغی په زړه سوری شي یاره ودې کړه کوژدنه د نغارې اواز دراغې د نغارې اواز دراغې په زړه سوری شي یاره واده کړې کوژدنه کوژده مې نه ده ولې ژاړې کوژده مې نه ده ولې ژاړې موږ کره هسې میلمانه راغلي دي نه ما درته ویل پوره به یې نه کړې ما درته ویل پوره به یې نه کړې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه یاري د زور خبره نه ده یاري د زور خبره نه ده چې زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروم ما ته پرېکړه جواب راکړه ما ته پرېکړه جواب راکړه د زه زنګېدلې یاري نه کوم مینه خو تا کړه ما خو نه کړه ما ته پرېکړه جواب راکړه زه زنګېدلې یاري نور نه کوم مینه خو تا کړه ما خو نه کړه مینه خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي خوښه دې خپله سهاک ته څه وایي مهرباني ټپي به وایي شازي ته ورته آمادګي ونیسه بالکل آماده یم څنګه خواږه خواږه راګورې څنګه خواږه خواږه راګورې لمن دې ونیسه چې زړه در واچوم او ما درته ویل نه دې منله ما درته ویل نه دې منله خاورې یې شوې اوس د باد راپسې وړینه او بله ټپه ده ستا یارانه د شګو بند دی ستا یارانه د شګو بند دی څوک چې د شګو بند تړي اوبه یې وړینه وایه مهرباني د پټو سترګو قسم نه خورم څومره چې سترګې غړوم ته یادومه ما درته ویل نه دې منله د کونډې زویه اوس وهه د ډاګ مزلونه ما درته ویل نه دې منله بیا یې ووایه ما درته ویل نه دې منله د کونډې زویه اوس وهه د ډاګ مزلونه ستا یارانه د بوډۍ ټال دی د بوډۍ ټال کې هر سړی کوي خوبونه او زما د څه وکړه چې لاړې زما د څه وکړه چې لاړې نری نری زړګی به ستا راپسې چوینه ډېره مننه سهاک صاحب ډېرې ښې ټپې وې که نه پیغورونه هم پکې وو بالکل ډېرې زیاتې لوکسې ډېرې ښې او ډېرې په انداز کې دوی سره ویلې ماشاءالله ډېر په انداز کې دوی بالکل نو که دا مایک نږدې کې غږ به هم ډېر ښه شي او بالکل صحیح ده دلته فاطمه او زموږ همکار پاتې دي دوی دواړه دوی به ریحان او فاطمه به دلته ټپې بالکل دا دیو به دغه ټپی به وي خو یو ټپه زه هم ویمه خو د هغې جواب مسکین یار نه غواړم مهرباني بیا وروسته اخره کې دا فاطمې مننه دوست ټپې ډېرې خوندورې دي اول دې ویل چې رامین شه اول دې ویل چې رامین شه اوس راته وایې زړه دې صبر کړه مینه یاري خو تا کړه ما خو نه کړه او چې په نیمه کې پرېږدې ژړا راځي د نیمې شپې بیداره اوسه د نیمې شپې بیداره اوسه د دروازې زنځیر ورو ورو شرنګوم وای د نیمې شپې راتله دي ورک سه زه څوکیداره تر سهاره ناسته یم دغه بل هم کوئ صحیح چې ځواب ته برابر شي وای سترګې مې ستا له سترګو غټې په دې کې شک سترګې مې ستا له سترګو غټې سترګې مې ستا له سترګو غټې له رنجو ډکې تا په ورک لمر دوست بیا وایي چې وایي سترګې دې نه دي تومانچې دي سترګې دې نه دي تومانچې دي زه دې په ډکو تومانچو ویشته زما جانان ملي بیرغ دی زما جانان ملي بیرغ دی تورې زلفې سرې شونډې شنه خالونه دا ټولو ټپې وویلې ما ورته به هم ټپې ووایو بیا به زه موسیقۍ صحیح ده صحیح ده ته وایه دا لنډۍ دې یوه ټپه ده زاخیل صاحب چې شونډو مې تور پتري نیولې شونډو مې تور پتري نیولې ستا د اوسې یارۍ تو پې تېرومه شونډې مې ستا د لاسه وچې شونډې مې ستا د لاسه وچې خلکو ته وایم ثوابي روژې لرمه تا که زما زړه ته کتلی زه به په بیرته تلم تا به نیومه زه همداسې په بیرته که زه خبر وای چې بېلتون دی که زه خبر وای چې بېلتون دی ما به دا ستا سترګو ته ډېر کتلي ډېره مننه نه همداسې مې وایي نو څنګه هم خوښه ده مسکین یاره او فاطمې
موسیقۍ ته ورځو. نور دې نه اجازه نه اخلم، تاسې نه اخلم. خوښ همده. نو ګوهر او زاخیل استاد دواړه راسره دي، د دوی نه به خوږې ټپې واورو. بالکل ډېر خوند به وکړي. ډېر خوند به وکړي. سر په بدله ده چې سر ساتي خاورې به وکړي دیدنونه ګرانه و زما جانان پې رضا نشو و د دروغجن ملا دې ورکشي تاویزونه دیدن د بادو پیمانه ده نه به مړه شم نه به وتړم پنډونه وګرانه راځه د جنو بنډار پرېږده ورور دې بدي کړې پتا اخلاصوینه ستا د وصال باران دې وشي چې پې تازه شي د هجران سوي باغونه وګرانه مینه په تلو راتلو زیاتېږي وکله راځه کله به زه درځم وروړه دیدن راوړه جارو کړې مې دا لاندې ورور بارا راوړه دیدن راوړه جارو کړې مې دا لاندې ورور باران وروړه دیدن راوړه جارو کړې مې دا لاندې ورور باران
پردي پټي په برخه نه خوړنه زما د یار هسې خندا ده د سلو کالو مرور پخلا کوي نه وګرانه ونصیبه ډېر درنه خفه یم وکله مې خان کې کله غواړم خیرونه غمه راځه په مان بار شه ته د یار غمې زه د ډېر قدر کوم وګرانه نشته د زړه مجال مې نشته و نور به په چغو چغو کلي خبرومه خو به مه لاړه ده وګورې علمه نری لاړه ده وګورې علمه خو به مه لاړه ده وګورې علمه نری مزکا هسې مزکا چې د زړه غمونه وي نه وګرانه غم دې د تا نه وفادار دی وته کله کله غم دې تل را سره وینا جانان مې لاړ آسماني شو آسمان چې ځمکې ته راځي قیامت به وي نه وګرانه یا په تور ټوپک مې وله یاره 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 و داسې خو مه وایه چې نه دې پېژنمه شپې ورځې خوبونه وګرانه په بسم الله به دې اشنا کړم و په کلمه به دې یارۍ ته رازا کړم راوړه تور دې کمیس شنه پکې ګلونه تور دې کمیس سره پکې ګلونه جانانه راشه په ما واچوه لاسونه تور دې کمیس
موسیقي دې واورېده استاد خیل ډېره زیاته خوندوره موسیقي ولا همغه شروع تر اوسه پورې خو ډېرې لوکسیسې او ډېرې ښې سندرې وایي صحیح ده ته ودرېږه د یاسمین نظر هم واخلم ستا خوښه شوه تڼۍ ښایسته یې سندره خو نه غواړي نه واقعا چې ډېره ښه سندره وایي مې خوښه شوه خیر داسې خوښه شوې ډېره مننه ټپې خو د هر چا خوښېږي نو مسکینیار ته وخت به ورکړو چې ټپې ووایي که نه نه یې ورکوي زه ورکوم مهرباني زړه نازړه وخت مو راکړه چې راځه چې دواړه سره لاړ شو راځه چې دواړه سره لاړ شو وروستۍ خبرې به سپینګیري خلاصوي واه یاسمین څه ورته وایي لوس په قسم را سره کېږده لوس په قسم را سره کېږده که نه زولې مې سوتې در سره څه ډېر ښکلی او د ماهیپر د سر ګجرې د ماهیپر د سر ګجرې ډوډۍ د نه خورم د دیدن وږی دی ډېر یمه خوځېږم مه که نه ښه او جانان مې وږی ارنه لوړ دی جانان مې وږی ارنه لوړ دی چې دسترخوان لره ورڅم ژړو ارڅینه واه ډېر ښکلی ټینګه واده را سره وکړه د جنکو په وادو نشته اعتبارونه دروغ مه وایه خو دا ډېر مهرباني زړګی چې ښکته پورته نه کړې زړګی چې ښکته پورته نه کړې جانانه ټوله دې په ننګ ولاړه یم واه ډېر ډېره مننه. ډېر ښکلی نجیبه ته کومه ټپه وایي وبی وایي د څه ښکلی مثال د دې سپوږمۍ دی تر 14مې د دوران دی تیر بشي واه ډېره ښکلی که مې دوران د حسن تیر شي دومره به پاتې شي چې تا به پرې سیزمه په خوله به جنګ در سره وکړم په خوله به جنګ در سره وکړم د زړه کوڅې به درنه ولې بېلومه په خوله د جنګ در سره وکړم په خوله به جنګ در سره وکړم د بڼو لاندې بازارې درته کومه په خوله به جنګ در سره وکړم د بڼو لاندې بازارۍ درته کوم ډېر ښه ده ټوټې ټوټې به زړه راټول کړم ټوټې ټوټې به زړه راټول کړم بیا به په نوم د یارانۍ سړی رټمه ټوټې ټوټې زړه به راټول کړم بیا به په نوم د یارانۍ سړی رټمه ډېره ښه ټپه ده سبا د لوړ غرو بهیر دی د زلفو تار راکچي ملا پرې وتړمه په وطن جنگ دی پاتې نشي په وطن جنگ دی پاتې نشي زغملی نشم د همزولو پیغورونه او یا به مې سپین کفن کې دروړي یا به مې سپین کفن کې دروړي یا به مې شنه خولۍ په سر وي در به شم ملي اردو سرتېری سترګې خو هر چا تورولي سترګې خو هر چا تورولي په دې میرات کلي کې زه وشرمېدمه سترګې نرۍ تورول غواړي سترګې نرۍ تورول غواړي د ظالم لور پکې کڅوړې تشوینه زما د زړه سلا رانغله زما د زړه سلا رانغله د دروازې بلنګ ته ورکړئ رخصتونه او ستا د راتلو لوز میراث شه ستا د راتلو لوز میراث شه ستا د راتلو لوز میراث شه زه د ګوتو په شمېرلو ستړی کړم ډېره مننه ډېرې زیاتې ښکلې او ډېرې زبردست ډېر په ښه انداز کې دوی وویلې تا ما ته د وخت چلنج راکړ او چلنج مې درکړی زه تا ته یوه ټپه وایم چې په تناره مه ورغوړېږه په تناره مه ورغوړېږه د اوربل څوکې به دې اور وسوځوینه ستا د کږې پګړۍ نظر شم دا اوس د پسار هم دا پګړۍ په تناره د جینکۍ صفت بیا یې وایه یو ځل یې بیا ووایه وایي ستا د کږې پګړۍ نظر شم په تناره د جینکۍ صفت کوي ډېره مننه والا که مې په تنور په سترګو هم لیدلی هغسې یو خبره زلمیتوب عمر د خانۍ دی زلمیتوب عمر د خانۍ دی خان چې د چا دیرې ته ځي عزت یې وینه وایي پیغلتوب نیمه بادشاهي ده پیغلتوب نیمه بادشاهي ده ورک ناوېتوب شه چې دوه نیمې ورځې وینه ښه ده چې ستا له لورې وشوه ښه ده چې ستا له لورې وشو چې ملامته درته زه نه شوم میینه یاري خو تا پرېکړه کمبخته خو چې بدبخته مې درته ویلې کمبخته یاري خو تا پرېکړه کمبخته که ما پرې کړې وای ژړلې به دې وای ډېره زیاته مننه ډېره مننه د داد نه کور ودان فاطمې څنګه چل دی زه هم یو دانه ښایسته ټپه لرم البته یو نه درې به وایي درې به وایي بلکل ریحان درته ناست دی مقصد دوی ځواب وایي د اوړي ټکنده غرمو کې تا د ګودر په غاړه څه لیدلي دي وای د ګودر لار د بختوره د ګودر لار د بختوره چې ستا په شانې جنکۍ پرې ځي راځي نه
وایي په مرګ به مړ راپسې نسې دا لباسي اوښکي د هر چا په مخزینه. ډېر ښکلی. په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی، په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی، په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی، په رنځ دې پرېوځي چې پوښتنې ته ډېر ښکلی ډېر ښکلی. وایي له یاره زړه صبرول ګران دي چې جانان داسې خوی کوي صبر به شي. یعنې خبره ټوله د اخلاقو ده، ډېرو به ښایسته خبرې ویلې. وایي له یاره زړه صبرول ګران دي، له یاره زړه صبرول ګران دي، په دریابونو کرښې چا راښکلي دي. ډېر زیات ښایسته او والله دغه یو لنډی سخت خوند راکړه ماته. تاسو چې ویلې وای په مرګ دې نه مري جانان ګران ده، په رنځ دې پرېوځي چې پوښتنې ته یې ورسمه. بس بیا مرګونه ډېر څه دي که نه. مجلس خوږ دی او هغه څنګه دی چې مجلس خو پس د نیمو شپو وي، چاته چې مور نارې وهي هغه دې ځینه. څنګه وایي زمونږ ناسته تر سهار ده، چاته چې مور نارې وهي هغه دې ځینه. نو مجبوره یو چې لاړ شو، وخت کم دی. ګل جان استاد هم ناسته دی، هغه نه به موسیقي اورو، ټپې به ترېنې اورو، اخري به وي. نو هغه به اخري کې موږ او تاسې به خدای پاماني وکړو. بلکل موږ به خدای پاماني کوو له لیدونکو نه، او همداسې د خپرونې وروستۍ شیبې دي سندره اورو. دا خدای دې وکړي چې زموږ وړاندې سوي خپرونه ستاسو ټولو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دا چې تر دې دمه زموږ ملتیا مو وکړه، تاسو نه ډېره زیاته مننه. خپلو همکارانو نه نړۍ مننه کوم چې راغلی زموږ خپرونه کې موږ سره برخه واخیسته. ستاسو پښتون سره زموږ مجلس لاره ډېره زیاته مننه، مګر خپرونه زموږ له ټولو خپرونو به مالکیت یې ما اخلی. ټولو ډېره زیاته مننه. دا میاشت زما په خبر کې چې لکه چې ځینې وروسته خپرونې نه حسابي کوو. بلکل خبرې لنډې لنډې وایه، د لارې سر دی، څوک به ځي څوک به راځي نه. تر بل اختره د الله پامان. یا قربان شما څنګه لا خور کچې و د شما د آزادۍ د پاره بیا څنګه ته زما زما د سپین ځنګل معتاده خوبونه پرېږده ازادي راوړم یې نه د تورور بل ستوری را خور کا سبا به بیا د ازادۍ جګړې ته ځما کتورول بل می میراتیږي په وطن جنگ دی لاله نه منې کوم د شنو بنګړو شنګارا پرېږده د تورې شرنګ ته به جوړه ورځو مینا زما د شنو بنګړو شرنګار دی د یار د تورې شرنګ کې ځان ورګډوم زه خو خادم د دې وطن ما د تن په بیه به دفاع ورنه کومه ای د ملي اردو عسکره د جنتي خاورې ساتونکي یې مینه سورې پیزوان دې زړونه وړینا سورې پیزوان دې زړونه وړینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا سورې
پیزوان دې زړونه وړینا سور پیزوان دې زړونه وړینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا قربان شما زما په قبر لاړې توکې چې مخامخ دښمن په شا ویشتلی یمه چې توره نه کړې نو بد څه کړې چې شدې د پښتنې روزلې وینا که زم پرستا ګورا روغه مخلوقه د زړه سر مې پاتې شونه ژوند پسې شاته شاته ګورمه لکه بایللې جوارګر چې کور ته ځي ستا یارانې ته مې زړه کېږي په څه خبره به اشنا در سره شمه ستا په کتو خاورې زر کېږي که راته سور پیزوان دې زړونه وړینا سور پیزوان دې زړونه وړینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا سور پیزوان دې زړونه وړینا سور پیزوان دې زړونه وړینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شونډو ګرځوینا پیزوان د چا کافر وړه
په پیر بابا به قسم مال را کوینا ایزوان می خړو بو وړو په غم شریک یارانی سګو درونه ما د ټول کله خبر کړو پتا د یو دادا خبر د زړه د چوي آخر به ما په دادا مړه کې چې درې بار په ورځ کې شوې راځينه سور په ځوان دې زړه وړینا سور په ځوان دې زړه وړینا چې شاله لای پسرو شوندو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شوندو ګرځوینا سور په ځوان دې زړه وړینا سور په ځوان دې زړه وړینا چې شاله لای پسرو شوندو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شوندو ګرځوینا چې شاله لای پسرو شوندو ګرځوینا